اوس به تاسو سوچ کوئ چې په دې شپه کې دومره تیز علي به یو دومره خوشحاله روان دی دا چېرته کیږي نو دا ویډیو د سره پوره وګورئ د په دې ویډیو کې در سره هره خبره شریک کومه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته سار ټیم او ډیر زیات خوشاله مولي چې ماته نوی کار ولا رین کړی ول ماشینان دی راچوتاوه ورازه بس ما سیده د کور نه چې کوم د ماشین خپل لارې تراویز د گیټ مخې د میکوز لوډر والے ته میرینګ وکړو لوډر والے محمد چې کله راوځ هغه ماته ویډیوګان وروسته جوړه خو اول ماشین وخېجوا د مخ سره مخ خپل درګړی راجا ماشین ور وخېجو هغه نه مخ کې روان شو مونږ په شاته په موټر سایکل باندې روان شولو خان محمد ماشین نه چې لګ راوخت نو دلته مې چې نظر شو په دې خولي جمعات باندې چې ډیر زیات مزیدار او ډیر زیات خپل ماویل راچ خپل ویډیو کې راوله د جمعات نه وختونه پس چې محمد مې وکړو هغه زمونږ نه مخکې شو هغه ته ملک په حوصلې سره ځکه چې د ماشین در نه پرې نوځي هغه راته ویل ته خپلې مخې ته ګوره ته نیر ته پرې نوځي ویل زما باندې مه یارېږه نو بس موږ په دې نیر باندې مخ په وړاندې روان چې د سیټ ته د باڼسونو لرګي هم ولاړ دي په دې حجره کې به موږ کوو کار چې دا مخامخ تاسو ته حجره ښکاري چې ډېره زیاته مزېداره او ډېره زیاته ښکلې ده اوس دې حجرې ته چې د نظر دنه تم زه تاسو ته د حجره د نږدې نه مخم ډېره زیاته ښکلي رنګونه پکې کړي او ډیزاینونه هم په ستنو په هر ځای کې ډېر ښکلي ډیزاینونه کړي دلته موږ د لوډر نه خپل ماشینان نرسه کوڅ کوو تاسو د حجرې د سیلینګ ته کتای شئ چې زما خو ډېر زیات خوښ شو تاسو په کمنټس کې وایئ چې تاسو خوښ شو که نه بس دلته کې موږ د مخې سره دی بل هلک ته مې ویل راځئ چې کچرې مچرې ټولې کړو ځکه دا کچرې موږ ته وروسته ته ډېر ټینشن جوړوي بس کچرې هم ټولې کړو دلته مالک راولېږم ویل ته د دوی نه ټاپکه راواخله ځکه چې ته به په هغه ټاپکه کې ځان له ډیزل راوړې ډیزل ټاپکه راله هغه کور والا راکړو د مخې سره د حجرې منځ ته رالم چې دلته کې مې وکتل نو کتای شئ تاسو چې دلته کې زمونږ انجن سټارټ کړی و زه تاسو ته ښیم چې د انجن څنګه کار کوي دا موږ سټارټ کړی و د دې نه موږ کنیکشن اخیستی وي مخامخ هم بوتلې وي هغه ماشین له مخامخ چې کوم په برنډه کې تاسو لیدلی شئ په کمره کې ولاړ دی بل په برنډه کې ولاړ دی دلته کې زمونږ د بل ملګري کار شروع کو دلته کټایانې شروع کړي ځکه چې د دې موږ لاول کټۍ کو د هغې نه پس پې نور کار کو بیا د ما ماشین واخیستو مال راکاسې نه چې زما پینځ وایي چې تا له په خپله چل نه درځي که څنګه نو شکر الحمدلله مال هم د رګړی چل راځي بیا تاسو ته دا برنډه زه په دوباره هم ښیم زما دا برنډه ډېره زیاته خوښه ده تر دې چې موږ کله دننه کار ختم کو بار برنډې ته راووتو تاسو لیدی شئ ماښامې ټیم و په دې ټیم کې مالک ویل روژه ماته مې راوړی روژه ماتې وکئ په روژه ماتې کې چې کوم د چاولې پخ کړي مټرې پکې اچولي و چکن و کچالانو او پکوړې وې ورسره چې ډېرې زیاتې مزېدارې وې او ډېرې زیاتې لذیذې هم وې روژه ماتې نه پس چې کله د شپې 10 بجې شوې نو موږ چوټي وکړلو پیلنګ میلنګ هم په کار کې وکړو دلته کې ماته رایه شو چې ما نه چارجر یې دی نو خپل چارجر مې راواخیستو په جیب کې مې کېښودو او ډایرکټ مې د بل ملګري هغلته مخ لاس وینځل هغه ته مې ویل راځه چې ځو نو په موټر سایکل کې نو زما د کور نه د وړۍ خوریانو رنګ رالی ویل موږ له ځلوبۍ راوړه زه رالم ډایرکټ د ځلوبو والا سره خوا کړې ودرېدم هغه ته مل ځلوبۍ کیلو په سوري هغه ویل تا اشنایي ستا لپاره په 400 نو هغه راله د 400 روپو 1 کیلو ځلوبۍ راکړه بس ملګري ته مې ویل راځه چې ځو هلکه موږ له خو یې ځلوبۍ وتللې نو بس هغه ویل صحیح ده خو ډېره ښکلي دي نو بس د مخامخ هلک چې کوم نظر راځي تېر شوي کار کې موږ سره په د رنګونو کار کوو ډایرکټ په موټر سایکل راکېنځم خان محمد ماشین نه راووتم ډایرکټ خپل کلي ته راورسېدم ځکه چې دلته کې زمونږ کور دی خپلې محلې ته څنګه راانټر شوم د بل ملګري ته مې ویل ته زه لوبۍ وړې که نه هغه راته ویل نه په مخه دی ښه که ته زمونږ چینل نه سبسکرایب چینل لازمي سبسکرایب کړئ په دې ځای کې به زه خپل ولاګ ختم ملاویږو را روان ولاګ کې خدا حافظ تھینک یو